أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. دا سورة آل عمران لسم نمبر آیت مبارکات تلاوت شو. ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر کړي لن تغنی عنهم دفع بنکلی د دوینا اموالهم نمال د دوی ولا اولادهم نا اولاد دوی من الله شیئا دا الله د عذاب نه هیڅ شی واولئک هم وقود النار همدا کسان خشاک دور دی. په دې آیت کې ظاهرا کافرانو ته د دنیا او د آخرت تخویف او اغا ذکر کیا او ورسره په ضمن کې تزهید په دنیا د دنیا بیرغبتی ده. یو دا چې ډیر مالونه اولاد د کوپر سره پیدا نه ورکي، لکه څنګه چې فرعونیانو ته فائدہ ورنکړه نو دغه شان ډیر مالونه اولاد د کوپر سره فائدہ نه ورکي. دویم کار الفاظ سره د دنیا بی رغبتی اغه ذکر کوي. اولی د قیامت ذکر وکړو نو وسو د آیت کې دا خبره بیانې چې هغه تمام خلق چې د الله نه انکار کړي دي او د انبیاوی تکذیب کړي دي متشابهات بس روان دي. الله رب العزت با دا خلق ضرور جهنم ته داخله یا د دوی مالونه د دوی اولاد د الله د عذاب نه بچ کولې نشي. د دې مناسبت د مخکې سره داره د دنیا د بیرغبتی ذکر کولو مناسبت داره چې کافران زکه کفر کوي او د الله ر توحید نه انکار کوي، حق نه مانی. دا زکه نه مانی چې دنیا ورته ولې شیخ کار شوه او دا وی چې را منګ سره چې دنیا ډیره د اولادم ډیر دی نو مونږه په حق باندې یو. سورة مریم 14 پارا 77 نمبر آیت مبارکه وګورئ پای کې دا خبره ذکر کړي.
سورت مریم 77 نمبر آیت مبارکہ کی ویا افرائیت الذی کفر بآیاتنا آیا پسو خبری تو پاغ سلی چی کپر کلے و پایتو نظما وقال وائدی لوتین مالا وولدا چی خام خبر اکلیشی مات مالو او اولادو او سورت کہف شپگو در شمایت مبارکہ کی مویو سورت کہف 36 نمبر آیت مبارکہ کی پائے کیم دو دے خبری ذکر کیا شپگ دیر شمایت دو سورت کہف پائے کی ویا وما ظن الساعت قائمتان اوزو گمان نکم پا قیامت بانی قائمتن چی قائم بشی وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي کچر زو واپس شما خپل ربتا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا خام خبزو پیدا کلم غراد دے زینات گرزیدلو دنیا کم دا خلق چی مال ور سره دے اولاد ډیر دے مالون ډیر دی ندوی دا د حقانیت د پار دلیل نسی چی منگا پا حق بانیو ذکر سرا دا دمر سیزون ډیر دی ان الذین کفروا یقینا کسان چی کفر کړي لن تغنی عنهم دپ بنکلی د دوی نا اموالهم مال د دوی ولا اولادهم نا اولاد د دوی من الله د الله د عذاب نشي نشي اولئک هم وقود النار همدا کسانو خشاکو دور دی کدا بی آل فرعون حال د دوی پشاند حال د فرعونیانو دے والذین من قبل ما کسان چی د دوی نمخیو کذبو بی آیاتنا دروغجنی کنی لیو آیاتنا زمون پاخذهم اللہ بذنوبهم نراونی والدوی لر اللہ پا سببو دو گناہون دوی واللہ شدید العقاب واللہ سخذاب والدے اللهم قوینا ترضاک واجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة.